حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې مدینه منوره کې حاکم دی. یو ورځ د شپې د خپل حکومت د خپل رعیت په خاطر باندې شاوخوا ګرځي، د خپل رعیت نگرانی کوي. د مدینه آبادی ټوله د کډلو د غریبانو خلکو آبادی د په دې آبادی کې ګرځي. چې کله د فیشلمي زمانه د یو کډلې سره تیریږي، په یو کډل کې د دوو زنانو خبرې سره شروع شي. حضرت عمر رضی الله عنه د کډل ته ورنږدې سو، باره یې غوږ ونیوی چې زنانې څه سره وایي، نیمه شپه ده. هغه زنانې یوه زنانه دې بلې ته وایي، ورته یې بچی غورځه د حیوانانو ولوېشه، یا غوا ده یا پسونه دي، او د دې شودې موږ د ښار مارکیټ ته رسوو، هلته یې خرڅوو، او زموږ د ټولو بچیانو نفقه دا ده، زموږ د کور ګزاره دا ده. ورته یې بچی زموږ حیوانان کمزوري سوي دي، شودې فره نسي کولی، په دې شودو لږ اوبه ګډې که چې هغه مقدار یې فره سي، د هغې څه وروسته یې ښار ته ورواستو. حضرت عمر رضی الله عنه غوږ ورته نیولی دی. هغه بله زنان ورته یې مورې په شودو باندې اوبه ګډول خو اسانه کار دی، لیکن امیر المؤمنین په مدینه کې دا امر کړی دی چې څوک به په شودو باندې اوبه نه ګډوي. که کوم چا په شودو باندې اوبه ګډي کې دا خیانت دی، او خیانت منافقت دی، او خیانت د منافق علامه ده. ورته یې مورې امیر المؤمنین دا امر کړی دی، امیر المؤمنین د امر مخالفت به څنګه وکړو؟ هغه مور بوډۍ زنانه ورته په غوسه سوه، ورته یې زویه ډېر جوابونه مه وایه، ولاړه سه خپل کار وکړه، امیر المؤمنین پرېږده، د امیر المؤمنین کیسه پرېږده. امیر المؤمنین نه معلوم هغه په کومه مځکه کې بیده دی، هغه چیرې ناست دی، هغې څه تا ته ولاړ دی، څه تا ویني؟ څوک ستا څه پوښتنه کوي چې تا ولې په شیدو اوبه ګډې کړي دي؟ هغه لور ورته یې مورې امیر المؤمنین خو مې نه ویني، د امیر المؤمنین رب مې ویني. د امیر المؤمنین په مخ کې جواب پیښولو ته مجبوره نه یم، سبا د قیامت په میدان کې د رب و مخ ته خو د جواب پیښولو په خاطر مجبوره یم. سبا چې کله زه د الله تعالی په حضور کې ودرېږم، الله تعالی زما د زندګۍ ټولو حساب و کتاب راڅه اخلي، د الله تعالی په حضور کې به د خپل جواب څنګه پیښوم؟ حضرت عمر چې کله دا خبره واورېده، پر خپل طرف باندې ولاړی. چې کله ولاړی، شپه تېره سوه، د سهار د لمانځه بعد چې لمر راوخاتی، برته راغلی هغه کوډلې له. معلومات یې وکړئ چې دا بوډۍ زنانه څوک ده، دا بله زنانه څوک ده. معلومات ورته وسو چې دا د غریبانو یو کوډل ده، هغه د کوچانو په شکل مسافر دلته راغلي دي، هغه یو څو حیوانان لري، د زندګۍ ګزاره یې په دا ده چې د هغې شودې خرڅوي. دستې معلومات وکړئ چې د دغه نوجوانې زنانې نکاح سوې ده که نه ده سوې. هغه ورته دا خو غریبه ده، د دې سره نکاح کولو ته څوک تیار دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه د نیمې دنیا حکمران دی، پر هغه ځای د خپل بچي عبدالله ابن عمر نکاح دستي د دې زنانې سره وتړل. لیکن د هغې ته الله تعالی داسې برکت ورکوي، د هغې په نسل کې الله تعالی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کوي چې د هغې رقم عدل د حضرت عمر څخه وروسته پر دې مځکې پر مخ د عمر ابن عبدالعزیز رقم عدل چا نه وکړي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته الله تعالی عجیبه زمانه ورکړې. حضرت عمر ابن عبدالعزیز عجیبه زندگی وه. په خپل وخت کې د 3 بر اعظمه حاکم راغلی، چې پر کم تخت باندې راغلی، 13 کاله مسلسل په وینو رنګېدلی تخت، په ظلمونو باندې لړلی تخت، ورونو سره قتل کو پر تخت باندې، د دنیا قومونه سره قتل کلو پر حکومت و پر بادشاهی باندې، 13 کاله مسلسل په وینو ورنګېدی. د ولید ظلم رالی، د سلیمان ظلم رالی، د عبدالملک ظلم رالی، د مروان ظلم رالی، مختلف حاکمان تیر سو. 13 کاله بعد پر هغې تخت عمر ابن عبدالعزیز رالی. لیکن چې کله د هغې په دماغ کې الله تعالی تقوا ورکړې وه، د هغې په دماغ کې الله تعالی ښه زندگی، اسلامي زندگی ورکړې وه، د هغې په دماغ کې الله تعالی دا ورکړي و چې یو ورځ مرګ سته، یو ورځ د خدای حضور ته پیښېدل سته، یو ورځ د خدای په حضور کې د ټولو خبرو حساب و کتاب پیښول سته. دغه تقوا ده. 2 کاله 3 میاشتې 4 ورځې عمر ابن عبدالعزیز پر هغه تخت تیر کو. په دې وخت کې پر دې ټوله 3 بر اعظمه الله داسې آبادي راوستله چې په 3 بر اعظمه کې د زکات مستحق پاته نسو. ولو ان اهل القرى واتقوا وامنوا، طالبه څنګه دی آیات، لفتحنا عليهم برکات من السماء.
الله تعالی وعده دا ده که چیرې کلي والا تقوا شروع کړي ایمانداره خلک بیا خو زه د هغې د رزق دپاره د اسمان دروازې راخلاصوم بیا زه د هغې د رزقونو دپاره د مځکې خزانې راپورته کوم چې حضرت عمر ابن عبدالعزیز هلته تقوا وکړه د هغې په ټوله حکومت کې په درې بر اعظمه کې د زکات مستحق نه و پاته یو سړي به سهار زکات واخیستی در ماښامه به وګرځېدی ماښام به برته ستړی ستومانه رالی په ټوله حکومت کې داسې څوک نه سو پیدا کولی چې د ده څه زکات واخلي